حضرت اقدس مفتی سید عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی د زبان مبارک نم دا خبره واورېدله چې ما یو کتاب کې مطالعه کول او داره له مخې لرالل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څلور پشته پورې چې کومه سلسله ده نسب یعنی پلار نیکه د هغه نیکه د هغه نیکه دا څلور پشته پورې یادول دا په هر مسلمان باندې هغه فرض دي. نو ما په ځان باندې لازمه وګڼله چې زه نور مسلمانانو ته هغه وړاندې پیش کړمه. کیدای شي د دې بعضې کسانو ته پته نه وي یا نو چې هغوی ته هم دغه پته ورسي یا که موږ ته خپله پته وي موږ هغې کسانو ته ورسو چې چاته د دې خبرې هغه پته لا نه وي نو الله پاک موږ له ثواب راکړي ځکه چې دا یو مسله ده او تاله د دین مسله دې وکړه بل ته او تا ته پته او بل ته دې وکړه تاله پې الله پاک د سلو رکاتو نفل هغه ثواب درکوي یا سل رکاته ته پر ورځ کې هم نشي کولی الله پاک تاله په دې یو مسلې په دې نشر و اشاعت باندې بل ته په ښودنه او رسولو باندې تاله هغه ثواب درکوي. د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک هغه محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب د عبدالمطلب د پلار نوم هاشم او د هاشم د پلار نوم عبد مناف. اوس داسې محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف دا یادول په هر نارینه په هر زنانه عاقل بالغ مسلمان باندې دا فرض دي چې دا به ورته پته وي که دا ورته پته نه وي د فرض مسلې نه دی ناخبر دی. داسې محترمو ډېرو کسانو ته به پته نه وي شاید چې پته نه وي ډېرو ته لیکن هغوی ته پکار چې دا خبره ورته ورسي نو برای مهرباني دا خبر تاسو خپل کورونو کې عام کې خپل کشرانو ته ووایئ خپل کم مشران دي کمزوري دي ورته پته نه وي هغوی ته ووایئ الله پاک موږ له سلو رکاتو نفل هغه ثواب راکوي ځکه چې د دین د مسلې هغه رسول دي د الله پاک د احکاماتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نسب هغه پته مسلمان ته هغه لګول دي نو موږ له په الله پاک مفتو کې د سلو رکاتو نفل هغه ثواب راکوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.